ساحیل ستاسو خدمت ته حاضر شوی. هیله لرم چې د خپرونې تر پای را سره پاتې شئ. قدرمنو اورېدونکو، په دې خپرونه کې درته د اجل تږي ناول 8مه برخه وړاندې کوم او تاسې 1مه برخه تر دې ځایه پورې اورېدلې وه. عبدالله په دې پوه شوی و چې دی له یو ډېر غټ او له اسراره ډک خفیه یا پټ تنظیم سره یو ځای شوی و. نور نو باوري و چې ورو ورو به د تنظیم په هکله معلومات حاصل کړي. درنو اورېدونکو، 8مه برخه یې اوس له دې ځایه پیلوم درته. بل پلو د زبیر آباد دنیا نړېدلې وه. د هغه د کلونو کلونو زیار لاسته راوړنه په یوه شیبه کې د هغه د سترګو په وړاندې د اور په لمبو کې سوځېدلې وه. دغه مظاهره د ډنمارک په رسنیو کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کارتوني د چاپولو پر ضد راوتې وه. د هغوی شعارونه د دغه ګستاخ هیواد، ګستاخ اخبار، ګستاخ ایډیټر پر ضد وي. خو زبیر نه پوهیده اخیر ولې د احتجاج په ډول دغه دکان وسوځول شو. اوس له هغه ورځې 10 میاشتې تیر شوې وي. د دغه 10 میاشتو په موده کې هغه خپل هوش او حواس بایللی و. ښې ورځې چیرې لاړې هغه په هیڅ نه پوهیده، فقط په دې پوهیده چې د دغه ګزار خوړلو نه به وروسته بیا هیڅکله پر خپلو پښو ونه درېږي. دا دکان هغه لپاره د هغه مور په څیر و، د چا په غېږ کې چې د ناستې په برکت هغه خپل ځان او ټول کور چلوي. د هغه د کور لپاره همدغه یوازینۍ اسره وه. هغه له منځه تللې وه. که د سړي اسره له منځه لاړه شي نو ژوند کول هم ورته ګران شي. زبیر ته خپله راتلونکې ډېره تیاره ښکارېده. کله به یې چې خپل 3 معصومو بچیانو مینه ناکې ښځې او ځوانې خور ته وکتل نو سترګې به یې ټیټې کړي او په سوچونو کې به ډوب شو. دوی ما ته ضرورت لري، زما د ژوند سره د دوی راتلونکی هم تړلی ده. زه به د همدوی لپاره د حالاتو سره مقابله کوم، ضرور به یې کوم. 2 اونۍ وروسته خپل دکان ته لاړ. دکان ته وردننه شوه، هېڅ پکې پاتې نه وه. بیرته له دکانه راووت. د ننه هر شی ایره شوي وه. بهر ته له راوتلو وروسته په پیاده رو باندې لاس تر زنې کېناست. مارکیټ ته یې نظر واچوه. فقط یو څو دکانونه وران شوي وه. په باقي ټول مارکیټ کې هماغه پخوانی ګڼه ګونه وه. د مارکیټ په رونق کې هیڅ کمی نه و راغلی. په ډېرې خواشینۍ سره یې اخوا او دېخوا وکتل. د مارکیټ زیاتو دکاندارانو سره یې پیژندګلوي درلوده. هغوی ولید، ورغله، رایې وست، په ډېره مینه یې کېنوه او د زړه له کومې یې ورسره غمرازي شریکه کړه. زبیر غوښتل له سره کاروبار پیل کړي، خو له هغې څخه وړاندې د دکان بیا رغونه ضروري وه. د نوي مال اخیستلو لپاره غټو پیسو ته ضرورت و، خو پیسې به له کومه شوې وای. د خوښۍ په ورځو کې یې د بچت په اړه هېڅ فکر نه و کړی. څه به یې چې ګټل هغه به یې څټل. د سپین کالیو همدا کمبختي وه چې ظاهري شیان او شوکت ښودلو لپاره یې په باطن کې ځان برباد کړی وي. اوس چې بده ورځ پرې راغلې وه، پوه شو چې د خرچو په سن کې ډېر څه له لاسه ورکړي. د سړي په خپل جیب کې چې څه نه وي نو نظر یې مجبوراً د نورو جیبونو باندې لګېږي. ځکه نو هغه هم غوښتل څو له کوم بل چا څخه قرض واخلي. د قرض اخیستلو لپاره په ذهن کې د بېلابېلو ملګرو خپلوانو نومونه راتلل. خو اخر یې له ځان سره پرېکړه وکړه څو له خپل یو زاړه ملګري رحیم علي څخه قرض وغواړي، ځکه د هغه کاروبار ډېر ښه روان و. پر سبا د هغه دکان ته ورغی. رحیم علي د برقي سامانونو د مارکیټ مشهور کاروباري و. 5 وخته لمونځ به یې کوه او ښه پرهیزګار کارګر و. هغه وخت چې زبیر ورغی نو د اودس کولو لپاره تشناب ته تللی و. کله چې له اودس څخه راستون شو نو د زبیر په لیدو یو څه حیران غوندې شو. وی په ورین تندي زبیر ته ښه راغلاست وویل. د زړه له کومې ورته د همدردۍ په ډول ویل.
ډیر ضعیفه شوی، دې حادثې خو ته برباد کړی، خدای خبر له دې ملکه به څه جوړیږي. حالات ورځ تر ورځه خرابیږي. زبیر په غمجنه لهجه وویل زما هر څه د دې بدو حالاتو نظرانه شول. څه ووایم، سم دم قیامت را باندې راغلی و. رحیم یې په تایید کې وویل او په چا چې تیریږي هماغه ښه پوهیږي، خو دا هم د خدای شکر دی چې ژوند دې بد شو. زبیر وویل ژوند مې بد شو خو د ژوند تیرولو وسیله مې ختمه شوه. رحیم ورله د تسلی په ډول ویل زبیره مایوسي ګناه ده، پر خدای باور ولره، هغه چې ژوند درکړه نو د ژوند تیرولو وسیله به هم درته پیدا کړي. زبیر لا د رحیم د همدردۍ ډکو خبرو د اصلي خبرې کولو جرأت ورکړ. الله پر ځمکه وسیلې جوړې کړي دي او زه راغلی یم څو تا وسیله کړم. رحیم ورته وکتل. زبیر وویل اوه سړی پوهیږي چې تاسو لکه د نوم په شان مو ډېر زړه سوانده یاست. ما له تر اوسه چاته لاس نه دی کړی، غواړم په دې بده ورځ ته راسره مرسته وکړې. زما مطلب لږ څه پیسې. رحیم د هغه خبرې ورپرې کړې. تا خو کاروبار کړی، ښه پوهیږي چې څه ګټو په کار یې لګوو او نوره لاسته راوړنه باندې کور چلوو که څنګه؟ زبیر د تایید په ډول سر وخوځوه. اوه همداسې د اما ستاسې کاروبار خو ماشاءالله. رحیم یې خبر بیا ورپرې کړه. وروره ته ملک وضع نه ګورې، غټو غټو سوداګرو سرونه نیولي، زموږ هم همدا حال دی. خدای مکړه داسې نه ده چې زه تاسو سره مرسته کول نه غواړم، خو ته باید په خپله پوه شې. هوښیار سړی. زبیر له مایوسۍ سر ټیټ واچوه. رحیم ورته د غله په نظر وکتل. خولۍ یې په سر کړه. بیا یې وویل ته مازدیګر د لمانځه وخت دی، ته کښېنه زه بېرته راځم. زبیر پوه شو هغه نه غواړي له ده سره مرسته وکړي. کله چې دومره ستر کاروباري د ده سره له مرستې کولو ډډه وکړه نو هغه سخت مایوسه شو. خو انسان بیا هم سره د مایوسۍ او خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ځکه له یوې نه وروسته یې دوهمه دروازه وټکوله، درېیمه یې وټکوله، څلورمه هم. نو پوه شو چې له دغه پیښې وروسته د هغه ښه ملګري هم غواړي له ده ځان لرې وساتي. په دې تریخ حقیقت هم وپوهېده چې هر سړی بس هسې د ژبې همدردي کوي. د عمل په ډګر کې هیڅوک هم د چا په کار نه راځي، بس چې پر چا راغله پرې راغلی وي. بیا څوک د هغو پوښتنه نه کوي. کور ته ستړی ستومان او خالي لاس بېرته ستون شو. ښځې ورته چای راوړه. د پیالې له ورکولو وروسته یې ورته وویل ته واده ګاڼې خو هسې هم پخوا د کاروبار نه ازار شوې وه، په دې دوه بنګړیو به څه وشي؟ هغې خپل لاسونه د زبیر مخې ته کېښودل. هغه ورته دا بنګړي د اول زوی د زیږېدنې پر وخت ډالۍ کړي وه. دې هر څه ورته د تیر وخت ځلانده ورځې وریادې کړي. پخواني یادونه یې په سترګو کې ودرېدل. هغه په انکار سر وخوځوه او ویې ویل نه ما دا د ښو ورځو یادونه دي، دا در سره سنبال وساته، خو د دې په سنبالولو حالات نشي سمیدلی. خرڅول یې ګټه نه لري. زه لږ تر لږه 80,000 روپو ته ضرورت لرم. هما په لږ څه بنده لهجه وویل که خوښه دې وي زه به مې له لالا سره وغږېږم، هغه بېچاره به مو څه مرسته وکړي. د هغه خو ماشاءالله خپله 6 بچي دي، ښځه یې ده، مور یې ده، پلار یې ده او خور د مصارفو پیټه هم د هغه پر اوږو دی. نو بیا دې له کوم ملګري سره وغږېږه. هغه یوه ژوره څاه واخیسته. بیا یې وویل څه یې کوي؟ له یوه څره نه ټولو سره غږېدلی یم، خو ټولو راته په ډېر هنر ځوابونه راکړل. ما هر لور ته په مایوسیو کې راګیر یو. په راتلونکو ورځو کې به څه کېږي؟ په ناسته خوراک خو د قارون خزانې هم ختمیږي. د روغتیا کوژده شوې ده، د هغې ودول هم پکار دي. 3 ماشومان هم را په سر دي. موږ به تر څو د کور د سامان په خرڅولو او دکان څخه په قرض اخیستلو ګزاره کوو. هغه په پریشانۍ سره د زبیر مخ ته ځیر شوه.
د ځوان خور د واده خیال یې چې مغزو ته راغی نو سر یې کلک ونیوه. په دواړو څو شېبې خاموشي خوره وه. زبیر وویل دا خو څه ضروري نه ده چې سړی د خپل کاروبار ولري. د وظیفې کولو له لارې خو هم سړی ژوند پر مخ بیولی شي. تاسو وظیفه کوئ؟ اوهو، په دې کې څه خبره ده؟ کومه وظیفه دې په نظر کې شته؟ لټول غواړي. زبیر چې کلونه خپل آزاد کاروبار پر مخ وړی و په دې نه پوهېده چې د وظیفې موندلو په لټه کې د سړي څومره بوټونه څیرې کېږي. کله چې حالات مخ په خرابېدو شي نو انسان هیڅ نه پوهېږي څه وکړي. د زبیر حالات هم په خرابېدو راغلي او هیڅ منزل معلوم نه و. څو میاشتې نورې هم تېرې شوې. هغه خپل سوځېدلی دکان خرڅ کړ. په ټول ژوند کې همدا یو شتمني وه چې د بدو حالاتو نظرانه شوه. د دغه کنډوالو په خرڅولو یې زړه کې بیا یو څه هیلې ټوکېدلې وې. خو ډېر وخت وروسته دومره پیسې په لاس ورغلې وې. په سترګو کې یو څه ځلا پیدا شوې وه. د کور د 2 میاشتو کرایه یې ورکړې وه. کور ته یې وړه راوړې وه. د دکاندار قرض یې هم خلاص کړی و. تر ټولو کوچنی عمر د پلار ډېر نازولی و. د هغه عادت و چې د زبیر پر سینه څملي او خوب ورشي. اوس هم د خپل عادت له مخې د زبیر سره غاړه غړی په ژور خوب ویده وه. هما کوټې ته رادننه شوه. وی ویل اوس خو ویده شوه، پر توشکه یې واچوه. زبیر هغه یو اړخ ته له اړولو وروسته وویل هغه نورې دواړه بچیانې مې څه کوي؟ په خپله کوټه کې دي، روغتیا ویدې کړي. بیا هما ورنږدې شوه. ورته یې وویل د ژوند پر مخ وړلو لپاره خو مو دکان خرڅ کړ، خو دا د څو ورځو پسرلی دی. څه فکر دې کړی؟ له هغې وروسته به څه کیږي؟ د وظیفې په لټه کې څو میاشتې تېرې شوې. نه پوهېږم چیرې لاړ شم، څه وکړم. اوس خو مو د کاروبار کومه اسره هم نه ده پاتې. هما له یوې ژورې ساه اخیستلو وروسته وویل ځه مونږ خو به لږه هم وزغمو، خو کله چې د دې 3 معصومو فکر مې ذهن ته راشي نو سینه مې ستوني ته راشي. د دوی د تعلیم، خوراک او څښاک خرڅ هم زیات دی. دې خبرو ټکان ورکړ. ښځې ته یې چې وکتل په سترګو کې وخت کې ډنډ شوې. هما ورته وویل د خدای لپاره زبیره څه وکړه، زه مې د بچیانو محرومیتونه نشم لیدلی. د تقدیر گردش هغه ته ښې ډغرې ورکړې وي. حالات ورځ تر ورځه خرابېدل. د سمېدلو هیڅ چاره نه وه پاتې. د یو څیز لپاره د ماشومانو ځورېدلو د هغه په اعصابو کې ډزې پیل کړې وي. هغه 2 بنګړي د مصارفو قرباني شول. په دفترونو کې ورته یوازې ټکي ورکول کېدي. وظیفې بیخي شارټ شوې وي. حالاتو داسې وټکولو چې د دفتري وظیفې خیال یې بیخي له ذهنه ووت او د مزدورۍ په لټه کې شوه. مزدوري پیدا شوه. ټیکهدار سر تر پښو ورته وکتل. بیا یې ویل ته کومې ښې کورنۍ ښکاري. په سور لمر او سخته ګرمي کې به کار وکړی شي او که په 2-3 ورځو کې به وتښتي. زبیر ژر وویل نه داسې به نه کېږي. د روزي پسې په منډه سړی هېڅکله هم خپلې خېټې ته لغته نشي ورکولی. تاسو کار وښئ هر څنګه چې وي کومې. هغه ټوله ورځ کار وکړ. د شپې چې کور ته لاړ نو ډېر ستړی و. ټوله ورځ د سمټو، د بوریو او د مسالې د ډکو ټاټکیو چلول یې ملا ورماته کړې وه. کله چې پر بستره پرېوت ونه توانېده چې بیرته پورته شي. هما یې د حال پر لیدو پریشانه شوه. بیا یې ترې وپوښتل دا له ځانه دې څه جوړ کړي؟ له کومه راغلي؟ دا څه در باندې وشول؟ هغه بیچاره په داسې حال کې پروت و چې خوله یې هم وازه پاتې وه. هما ته یې وویل که څه ملهم وي راوړه، اوږه مې شکېدلې ده، ډېر په تکلیف یم. هما ملهم راوړه. د زبیر نه چې کمیس وویست نو د هغه په لیدو یې جټکه وخوړه. بیا یې ویل دا څنګه زخم دی؟ پر ټپونو د ملهم له لګولو وروسته یې بیا ویل ولې چیرته غورځېدلی وي؟ زبیر په ډېر غمجن ډول ویل هو غورځېدلی خو وم.
تقدیر سخت گزار را باندې وکړ. بیا یې هما ته ټوله کیسه وکړه. هما د کیسې په میز کې په ژړا شوه. بیا یې هغه ته په بند لهجه ویل: دا څه وایي زبیره؟ تا ټوله ورځ مزدوري وکړه. هیڅ کار د انسان په خوښه نه وي. څه چې تقدیر کې لیکلي وي هماغسې کېږي. هما لا هم ژړل، په ژړا کې ویل: زه به دې بیا هېڅکله دې ډول سختۍ ته پرې نه ږدم. دا کوم مشقت نه دی، دا مو د بچیانو د خولې مړۍ ده. ولې نه غواړي چې دوی له لوږې بچ شي؟ هما سر ټیټ کړ. زبیر خبرې اوږدې کړې. رښتیا وایم، که دا کار مې کړی نه ونه، زه د خپلو بچیانو لپاره ځان خاورې کولو ته هم تیار یم. هما له ډېره درده د هغه پر خولې لاس کېښود. بیا یې ویل: خدای لپاره داسې خبرې مه کوه، نه پوهېږم. خدای موږ ته د کومې ګناه سزا راکوي؟ ولې دا عذابونه را باندې نازل کړي دي؟ کله کله انسان له تقدیر سره په سخت جنگ کې راګیریږي. دا وخت انسان د عذاب او ازمایښت ترمنځ په توپیر نه پوهېږي. قدرت د هغه صبر او زغم امتحان اخیست. موده چې اوږده شي نو سړی ستړی او ناهیلی شي. هغه هم ناهیلی شوی و. نن هم هغه له معمول سره سم د سیمټو بورې په شا پاس چت ته خېژولې. وروستۍ زینې ته په رسېدو سره سم لکه تقدیر چې له هسک اسمان نه غورځولی وي، د هغه خپه معمولي غوندې خوځېدلې وه. خو دغه خوځېدنې هغه ته د ټول ژوند ناسور جوړ کړ. دغه وخت د سیمټو یوه درنه بورۍ د هغه پر ښي مټ باندې په دومره سخته ضربه غورځېدلې وه چې د مټ څو نسجونه یې مات شوي وو.